سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. یوې پاکستاني ستوري ته له جاپانه له دوی سره د کار کولو وړاندیز شوی دی. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. د ټیک ټاک پاکستاني ستوري ته له جاپان وړاندیز شوی. د پاکستان د ټیک ټاک اپلیکیشن مشهوره ځوانه او ښکلې ستوري ته چې اوس یې زیات لیدونکي او مینوال په خپلو ویډیوګانو پیدا کړي جاپان د کار کولو وړاندیز ورته کړی دی. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. د ټیک ټاک اپلیکیشن ډیر وخت نه کیږي چې جوړ شوی خو د خلکو ترمنځ مشهور او زیات کارونکي یې موندلي دي. ټیک ټاک د نورو ټولنیزو رسنیو په شان د لویو لیکنو او ویډیوګانو د پورته کېدو قابلیت نه لري او نه څوک خوښوي چې دغه اپ ته ډېرې اوږدې ویډیوګانې پورته کړي. دغه اپ یوازې لنډې ویډیوګانې پورته کوي چې شاوخوا 10 ثانیې یا تر 1 دقیقې یې لویې ویډیوګانې وي. ټیک ټاک ته د نورې نړۍ ترڅنګ اوس په افغانستان او پاکستان کې هم ډېر کارونکي لري چې زیاتره برخه یې نجونې دي. دغه اپلیکیشن ځکه ډېر لیدونکي پیدا کړي چې یوازې لنډې ویډیوګانې په پورته کولو خلکو ته تفریح ورکوي او خوشحاله یې ساتي او یا هم لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره لیدونکو ته بېلابېل پیغامونه ورسوي. خو اوس د ډیلی نیوز په نامه یوې اردو ویبپاڼې لیکلي چې جاپان د پاکستان مشهورې ټیک ټاک ستوري جنت میرزا ته د کار کولو وړاندیز کړی دی. د معلوماتو له مخې جنت میرزا په دغه اپس کې 50 لکو څخه زیات فالوورز لري. له 2 کروڑو زیات لایکونه یې اخیستي دي. دې ته جاپاني کمپنیو د اعلاناتو جوړولو او ماډلینګ په برخه کې د کار کولو وړاندیز کړی دی. دغه جنۍ چې په پاکستان کې د اول مقام د ټیک ټاک د ماډلې نوم هم لري. جنت میرزا په پاکستان ښار فیصل آباد کې د پوهنتون محصله وه او اوس د زده کړو بشپړولو لپاره جاپان ته تللې ده. خو نوموړي د ماډلینګ نه په انکار سره ویلي چې غواړي خپلې پاتې زده کړې بشپړې کړي او وروسته به بیا خپل مسلک ژورنالیزم ته راګرځي. دغه نجلۍ په ټیک ټاک کې 224 ویډیوګانې پورته کړي چې زیاتره یې تر 1 لک زیات لایکونه اخیستي دي. د ټیک ټاک په تړاو یې ویلي چې دا یې شوق او یو ښه مصروفیت او تفریح هم دی. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.